په دا ویډیو کې تاسو ته یو طریقه درښیم ماس د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې هغه ټول کسان معلوم کړئ هغه ټول موبایلان معلوم کړئ کوم چې تاسو وای فای ته کنیکټ وي او دوستانو تاسو ته ټول موبایلان راوړوي چې دغه موبایل له دونه ټیم راځي تاسو له وای فای سره کنیکټ ده نو به تاسو په ډیره اساني سره وکولای شئ چې هغه موبایل هغه کس له خپل وای فای څخه ختم کړي نو هغه بیا تاسو وای فای ته ځان نسی کنیکټ کولای نو دا ټول موږ څنګه کولای شو دوستانو نو راسي په ویډیو کې دروخیم نو دوستانو اول ورته تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دا او په اول کومنټ کې تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی دا نو دغه اپلیکیشن تاسو هغه په ډیره اساني سره ډاونلوډولای شئ کله بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ کله تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي لګور په لاله موږ خپل وای فای ته کنیکټ یو نو دلته اول ور موږ ته راوړوي 3 آنلاین ډیوایسز وای د موږ وای فای ته 3 دانې ډیوایس کنیکټ دي نو سمپل به دغه 3 آنلاین ډیوایسز کله تاسو کلیک وکړئ دغه تاسو ته هغه ډیوایسونه راړي ګور اول د موږ ډیل لپټاپ ورته کنیکټ ده دویم موږ خپل اوپو موبایل ورته کنیکټ ده او دریم دغه ډیوایس ورته کنیکټ ده اوس موږ د هر ډیوایس نور معلومات کوي سمپل په هغه باندې کلیک وکړئ کله تاسو په هغه ډیوایس باندې کلیک وکړئ دغه تاسو ته مکمل ډیټیل راړي چې دغه موبایل ورته کنیکټ ده دغه ټایمینګ هم درخي وای ډیوایس از آنلاین سینس 16 منټ وای دغه موبایل سره دغه 15 منټ کېږي چې تاسو له وای فای سره کنیکټ ده نو اوس دوستانو که چیرې دغه تاسو خپل وای فای وي د بل چا وای فای نه وي کوم چیرې خپل وای فای وي نو دغه کس تاسو له خپل وای فای څخه ختمولای هم سي لاندې سراسي ګور وای ریموو ډیوایس په دغه ریموو ډیوایس به کلیک وکړئ په ډیلیټ بٹن به کلیک وکړئ نو دغه کس دا دوستانو دغه بس تاسو له وای فای څخه ختم سي دغه کس به دوستانو بیا تاسو وای فای ته دوه مری نس کنیکټ کېدل بیا بل دي چې پاسورډ غواړي نو ها دوستانو وای فای بس تاسو خپل وي کچيري تاسو وای فای خپل نه وي نو بیا کس تاسو له خپل وای فای څخه نسی ختمولای خالي به تاسو ته راړي دغه وای فای دغه کسان تاسو وای فای سره کنیکټ دي نو دوستانو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیره اساني سره کولای شئ چې خپل وای فای معلوم کړئ چې تاسو وای فای سره کوم موبایلان کنیکټ دي نو کوم چې ویډیو خوښه سي ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هم دغه طریقې چې پیدا واخلي نو ملګرو په نور خسته ویډیوګان کې په دواګان کې میاد ساتي د خدای په امان